پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ابن الولید رضی الله عنه ولیگو ویلار شوسی چلو کا بوت مات کا اللات یو سره بوتو غټ کړه دا بوت مات اول ته خو ویلو چې ګوره موږ په خپل لاسونو نشو ماتولی تاسو یې که ماتوي ماتې که موږ په خپلو لاسونو خو نه ماتولی بوتان خالد بن الولید رضی الله عنه لاړ او چې کله ورنږدې شو دغه بوت ته او هغه آبادي چې پې کومه جوړه شوې وه هغې ته ورنږدې شو نو ثقیف سی چلو کو ټول قوم را جمع شو ګیر چاپېر او کتوی چې څه به کېږي ښځې هم سړي ماشومانان ټول را جمع شو او د ټولو دا خو نه اسلام قبول کړی و لا توحید یې نه پېژندو شرک یې نه پېژندو دا قصې خو لا هغوی نه پېژندې که نو د ټولو دا سوچ و چې دا لات به په دې ټولو باندې ګزارونه کوي دا ټول به تباه کوي ځکه دا خو د پخوانه د هغوی ذهن کې دا دی چې څوک دې د لاس وړلي نو څه کوي تباه کوي ضرر ورته رسوي دا خو نن سبا زموږ د زمانې د مشرکانو هم د عقیدې دي که وی که دې ونه پرې کړه دنیا د باندې نسکوره یار او که دې کاڼې د هغه ځینې راواغېستو نو تباه کوي د دوی هم دا سوچ و نو چې کله دوی دا سوچ شو نو مغیره بن شعبه رضی الله عنه ډېر نر صحابي و ډېر نر هغه را مخکې شو او خالد ته وي ما ورته پرېږده خالد رضی الله سره هغه راغلی و که بس یو ماتوړ ورسره وګټو ته کې هغه یې راواغېستو او د خپلو ملګرو ته وي وی ګوره خندومم څه کومه تاسو خندوم ګوره اوس دا ثقیف به څه وایي او ته یې صحیح ده لاړ نو چې اولنۍ ګزاري ورکړو په ماتوړ باندې نو بس راولید چې راولید بس دا خپې یې ړقولې او لاس یې ړقولو لکه ده باندې چې څه چل شوی او په طایف کې ټول طایف کې چغه شو ټول طایف کې چغه شوی ابعد الله المغیره قد قتلته الربه مغیره دی وی الله هلاک کړي وي ختم یې کړو دغه دی دته موږ ویلو چې مه کوئ دا کار مه ورځئ دې بوتانو له خو دوی منله نه یې منله دغه دی پروت دی او سخت خوشحاله شو بې انتها خوشحاله شو چې کله مغیره ولیدي چې هغه په ځمکه باندې پروت دی او لاس خپې دې سره پول لکه سیچل چې به شوي چې دا خبرې کولې او ده ووي او بیا یې ده ووي چې کله د حالت وي که بل څوک ورمخکې کېږي ورمخکې شي چې به هغه هم دا حالت راشي فوالله لا تستطاع ابدا زموږ د په الله قسمي په ده څوک نه شي زور ورکوي لات دا به څوک قرآن کې نه دغه ټیم کې مغیره بن شعبه اکدم راپاسې ودرېد وی قبحکم الله الله یې تاسو هلاک یا معشر ثقیف اے ثقیف قبیلو والو انما هي لکاع حجارة ومدر د خټو د ګټو نه مې شی جوړ کړی دی هېڅ چل ماله نه دی شوی د الله بندګي کوئ د الله عبادت کوئ او دروازې له یې ګزار وکولې د دروازو له ټوله تس نس کړه او بیا یې دا ګیر چاپېره چې د کوم دیوال تاو شوی په هغې یې شروع کړه وړوکې غونته کې دیوال او بیا ورننوتو د نو یو یو کاڼی ته ویستو یو کاڼی ته ویستو وی ځمکې سره برابر کړو بعضو پکې دا خبره وکړه وی صحیح ده څه ورته نه وایي خو دی د بنیادونو له لاس ووړي ځه مشرکانو خو عجیبه خبرې که نه او دوی خو لا نه دي عادت اسلام سره دا خو یې څو ورځې کېږي نو بعضو پکې دا خبره وکړه دا زموږ په دې زمانه کې پکې پیدا شوي په اسلام کې نه د هغوی هغه چې ویني په هغو کې هم دا خبرې کوي شتی د اسلام دعویدار قبر پرست مشرکان چې پیدا شوي په څه کې دي په اسلام کې د هغو لا نه دي پوه نو خلک وایي که نه وایي دی خو دې ورنږدې شي چې څه ورسره کوي چې پته خو یې ولګي یو ملګري مونږ ته قصه کوله وی چېرته یو دربار کې په قبر له پاسه هغه قیمتي لیټونه چې غټ غټ څه ورته وایي فانوس چې ته لګېدلی و قیمتي و نو هغه چېرته یو نشه ییز
پټ کړی ځان له به چې د پسې چرس مرس اخیستو که نه هلته خو اکثر د قبرونو درګاهونو دربارونو کې دغه نشه ییز پراته وي ټول یو پیر ما پکې ویډیو لیدلی د بنګ و سبیل پکې لګېدلی بنګ په سبیل کې میلاوي وایي یاره مړی وابیان نه دي وابیان د دوی نه ویسې شی پاتې نه شو یعنې موږ به چې د ځان له بنګ مونږ سکل چېرته چرس لوګی به و سګرټ به هغه هر شی راباندې بند کړو نو هغه بیا یې په دغه کس باندې کیس کړی دی په دغه نشه ییز باندې وایي تاڼې ته بوتو چې جي ده پټ کړی دی هغه وایي چې ما نه دی پټ کړی وایي نه جي ده پټ کړی ښه نو څنګه مې پټ کړی وایي ته ودرېده دا به دې سره اخیستی هغه وایي چې ما دا نه دی پټ کړی او که ما پټ کړی وای نو دا ګوره دا منجورانو پې کیس کړی و که وایي دا منجوران او دا قبر والا دا درګاه او دربارونه والا ټول دا وایي چې دا بابا صاحب ژوندی دی د دې ځای نه څوک څه شی وړی هم نه شي نو دا خو بیا ډېر بېغیرته دی چې زه ورته په سینه ولاړ وم او ما ته دغه پټ کړو فانوس مې ته پټ کړو سامان مې دې ځای نه پټ کړو د ده سره زه خو د خپې نه به یې دې سره ښکو دی وی که نه چې ته څه کې ته په دې ځای کې په سینه راته ولاړې غلاګانې کې نو بیا هغه پولیس هم غوسه شو هغوی هم غوسه شو چې تا به ګډې وډې شروع کړې ځکه ته ګډې وډې وایي او چې دا خبرې دې وکړې ډایرکټ باندې د وابیانو ټاپه لګې د وابیانو ټاپه خو چېرته تلې نه ده دوه خبرې دي دوه د الله توحید چې دې بیانو نو زموږ په ملکونو کې به راته وابي وایي او چې د پیغمبر سنت چې بیانول نو بیا به راته بې مذهبه وایي وایي مذهب یې نشتي دا دوه خبرې دي زموږ په ملکونو کې یاد یې کوي د خلکو د بدنامولو لپاره دوی دا دوه ساتلي دي عقیده چې دې صحیح بیان کړه جي دا وابي راغلی چې د خلکو د زړه تور شي چې د پیغمبر د تابعدارۍ خبره دې وکړه چېرې پیغمبر به دا کار داسې کو دا به یې داسې کو داسې کوئ حدیث کې راغلي بیا وایي چې دا غیر مذهب راغلی دې مذهبونه نه مني او دا دواړه نومونه صرف د بدنامولو دپاره یې ایښودي دي نو بعضو پکې په هغه ټیم دا ووایي وایي که چېرته بنیادونو ته لاس ور واچو نو بیا تباه دي مغیره دغه خبره واورېده چېرې بعضو پکې دا ووایي نو خالد ته یې ووایي دعنی لږ صبر وکړه هغه ورته وایي بس وشو کارونه لږ صبر وکړه دعنی احفر اساسها دا بنیادونه به در وباسم ټول پته یې ولګي بیا یې شروع وکړه او دومره یې وکنستو چې هغه بنیادونه هر څه یې در وویستو او دننه پکې بیا خزانې هم پرتې وي هغه خزانو کې کپړې وي او سره زر پکې پراته نو بس هغه څه ونه شو او ټول په انتظار ولاړو نو هغوی ته پته ولګېده چې لات د هېڅ کار نه دی هغوی په خبره کې د هغوی په زړه کې دا خبره مضبوطه شوه چې دا به موږ هسې په وهم کې پراته وو چې لات بوت به دا وکړي او پلانی بوت به دا وکړي دا هسې موږ په وهم کې پراته وو او بیا هغوی دا سامان ټول راوړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته دغه کپړې او هغه سره زر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په حقه ورځ دا ټول تقسیم کړو او د الله شکر یې ادا کړو چې الله مرسته وکړه د هغه سره او د الله حمد او ثنا یې ووایي دا اوس هم دا قبرونه ګوره د دې قیمتي سامانونه ډک دي دا خلک چې ورته پراته دي وایي د دې نه ډک دي دا ټول او دا تجارت دی دوی دومره پیسې ګټي دومره چې تپوس یې مه کوه بیا زموږ د علاقو په نسبت پنجاب کې دا بابا پرستي او پیر پرستي او دا قیسې ډېرې دي هلته لږ موږ دا نه وایو چې پښتنو کې نشتي په دې به خوشحالېږئ نه هسې به ځان نه خوشحالوي ښه ډېر پښتنو کې هم شتي خو هغوی زموږ نه بیا تیز دي او بیا چې د پنجاب نه پکې سیند مخکې دی نو ډېرو پکې داسې کار کړی چې کله څه مزدوري ورته میلاو نه شي که نه زموږ په دې پښتنو کې یا هغه بیا په پنجاب کې پیري ما ته یو ملګري کیسه کوله وایي زموږ کلیوالو په بد حالو او بیا سړی غیب شو پته یې نه لګېد نو بیا زما څه کار و چې ته پنډۍ ته تللی وم وایي چې موږ ته ځوان ناست وي غاړې ته میلیونه خلک ورته ټول راګیر شي ناست یو څوک له خپې چاپې کوي څوک له سر چاپې کوي وایي چې ما ولیدو ما ته اشارې کولې چې بیا ما ورته خبره وکړو د پې پیسې وي که نه او چې تښتېدلی وی ما ته وایي چې بیا به ما ورته خبرې وکړو وایي چې وروسته ورسره ملاو شو ما ته وایي چې بل څه لاره نه وه
نو دا د پیسو ګټلو اسانه طریقه ده او د خلکو د دین د تباه کولو او د خلکو د غیرت د تباه کولو دغه طریقه ده. او موږ دا چغې وو اواز هم بوغ شو، والله اواز هم بوغ شو په دې خبره چې ای خلکو خپل دین مه خرابوئ، خپل عزتونه مه خرابوئ، خپل ځانونه مه شرموئ، خپلې پیسې مه ضایع کوئ. حق دین هغه ومنئ، توحید ومنئ، د پیغمبر تابعداري مضبوطه کوئ. نو زموږ هغه نه مني. خو چې کم مولیان ته پیسې وایي، عزت ولا ګډوډ کوي او دین ولا په تبرګو وایي او ختم کي ولا، هغه مولی خوښ، هغه سره طبیعت لګي. ما پسې ورځ یو کس راغی وي زما پلار مړ و، مولوي صاحب ما ته حساب وکړو د مونځونه دې پاتې شي، ما سوره ووتې نو څه کم 2 لکه روپۍ وي که څه وي، دومره پې جوړې شوي دي. نو ما دا نشته په شریعت کې او ټوله مسله مې ورته تفصیلي بیان کړه. خو هغه زما په خبره مطمئن نه شو، دکې باندې مطمئن و چې دا څه کم 2 لکه روپۍ جوړېږي. نو دې ته خلک خوشحاله دي. ښځه به یې لاړې شي بابا پسې او هغه به وله کله په سر لاس ږدي او کله به وله په ملا لاس ږدي او کله به وله مخ یې او دی چې ده ته ووایي چې یاره دا نشته په شریعت کې، مړه وي دا وهابیان دي وایي. دقه یې خوښه ده، دا یې خوښه ده چې دا ښځه یې ځي دي پیرانو خواله او قبرونو خواله او کله مالګې سټي هلته او کله څه کوي او کله څه کوي. نو د الله شکر ادا کوئ چې الله سبحانه وتعالی تاسو ټولو ته او موږ ته د توحید د عقیده را نصیب کړې او الحمدلله چې الله موږ ته د پیغمبر طریقه را نصیب کړې. الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې او د پیغمبر په دې طریقه باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري. په دې سره دا درس اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به کم باقي وفدونه چې د پیغمبر خوا نه راغلي وو د هغې تذکره به کوو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.